اولنی سوال د یو ورور کړی دی چې کله ناکله موږ ته میسج راشي چې دا وګوره قرآن پورې په فلاني ملک کې استهزا شوې ده، خلکو خاندلي دي، رسول صلی الله علیه وسلم ګستاخي شوې ده، دا نشر کوي چې دا خلک خبر شي. دا قسمه میسج یې مخکې لیږل روا دي او که نه؟ دا مسله مخکې موږ یو پیر دوه بیان کړې وه او بیا هم یاده کوي چې دې کې شک نشتی د ټولو نه لوی کار او د ټولو نه لوی عبادت او جهاد هغه دا دی چې یو سړی د هغه شبهاتو جوابات ورکوي کوم چې د اسلام په باره کې کیږي. اسلام باندې کوم اعتراضونه کیږي، که هغه بدعتیان کوي، که هغه کافران کوي، ملحدین کوي، د دې جواب ورکول دا ډېر لوی عبادت دی، ډېر لوی عبادت دی. خو دا ورسره یاده که چې دا قسمه میسیجي، دا قسمه ویډیوګانې، دا قسمه تصویران د دې نشر کول مخکې دا ناروا دي، ځکه چې یو خو دا د ګناه په کار کې مرسته کول دي. دویمه دا کوم ځای کې چې د قرآن بې ادبي کېږي یا د رسول صلی الله علیه وسلم ګستاخي کېږي یا د اسلام او ته دا ویډیوګانې او دا تصویران دا لیکل مخکې نشر کې، نو دې کې نقصانات دي. یو خو دا دی چې شریعت منع کړې ده چې ته به شر او فساد ته نه خورې، ته به پکې یعنې هغه کسانو کې به نه ګرځې چې هغوی دا خور کړی دی او ته یې خورې لیږې. او یو روایت کې داسې هم راځي، امام بخاري راوړی د علي رضی الله عنه په ادب مفرد کې دی، وایي چې یو خو هغه کس دی چې فحاشي کړې ده او یا کوي، او څوک چې دا فحاشي خوري، څوک چې په دې کې مرسته کوي، نو فی الاثم سوا، دی او دا کوونکی په ګناه کې یو شان دي، دی او دا کوونکی په ګناه کې یو شان دي. دلته زموږ دپاره ګوره بل هم لویه فایده ده، نن سبا د سوشل میډیا دور دی او په دې کې خباثتونه ډېر کېږي. هر شی چې ته نشر کوې که نه، هر شی چې ته نشر کوې، نو ته او دا کوونکی یو شان یې، یا په ګناه کې یا په ثواب کې. اوس تا مرضي ده چې ته په ثواب کې ځان شریک کې او که ته په ګناه کې ځان شریک کې. که داسې څه دې نشر کړي چې هغه د خیر او د دین سره تعلق ساتي، نو هغه کوونکي ته خو به ثواب میلاویږي، تا ته هم الله ثواب درکوي. او چې مثال کې سندره، فحاشي، تصویر، خباثت، هر قسمه چی یا لیکل دي سي چې هغه ګډوډي وراني د شریعت خلاف وي او هغه ته نشر کې، نو هغه لیکونکی، ویونکی، کوونکی، هغوی دپاره خو ګناه ده، ته ورسره په ګناه کې شریک شو. او دا ډېر لوی ظلم کول دي د ځان سره، لکه وچ په وچه په ګناه کې د چا سره شریک کېده په زوره په زوره. لکه یو سړی الله رب العزت د یو ګناه نه خلاص کړی دی، خو دی وایي نه زه پکې برخه الم، زه خو لازم په دې ګناه کې برخه الم، زه خو یې کوم. دې ته وایي د ځان سره لوی ظلم. نو دا قسمه ویډیوګانې، دا قسمه تصویران، دا قسمه خبرې، دا نشر کول نه دي پکار، ځکه چې شر ښه خوری ته. دویمه خبره دا چا چې دا کار کړی دی، دا ګستاخي کړې، استهزایي کړې ده، سخریه کړې ده، که هر څوک دی، د هغه مقصد دا دی چې دا د زیاتو نه زیاتو خلکو ته ورسي او ته دغه کار د هغه دپاره کې، ته دا کار لیږې د هغه دپاره کې. ما خو په دې څه خفه کېږو خو نه، بلکې بعضو ملګرو دا خبره کړې وه، دا ډېره د سوچ خبره ده. وی کله دوی داسې چل هم کوي، دا څوک چې اسلام پورې استهزا کوي او انبیاو پورې او د الله په خبرو پورې، وی کله دوی داسې چل کوي چې خپل یو آی ډي جوړه کړي او هغې له نوم داسې ورکړی چې هغه د مسلمان نوم او ځان داسې ښکاره کوي چې یاره زه ډېر خفه شوی یم او دا خو ډېر غلط کار شوی دی، نو دې مسلمانانو ته لیږي، دا وګوره او دا وګوره او دغه وګوره، او هلته هغوی سوچ نه کوي، هغوی مخکې نشر کوي. بله خبره په دې کې دا د ټول نه لوی نقصان هغه دا دی چې کیدی شي دا کومه ویډیو چې ته نشر کوي یا لیکل یا تصویر، دا د کمزوري ایمان والا مخې له ورشي چې د هغه سره علم هم دومره نشتي، د هغه سره ایمان هم دومره نشتي، نو کیدی شي د دې د لاسه هغه په شک کې پرېوځي.
کیدای شي دې دلاسه د هغه په ایمان کې نقصان راشي، د هغه په عقیده کې نقصان راشي، هلته هغه اسم کمزوري ایمان والا دی یا اسم جاهل دی، علم ورسره نشته. لکه اوس د ملحدینو د اعتراضاتو ته وګوره په اسلام باندې، دا اعتراض چې تعلیم ته مخې ته کېږي هغه پرې غوږ هم نه ګروي. ولې؟ ځکه چې هغه د دې جواب ورکولی شي، حقیقت هغه ته معلوم دی. خو چې کله ته دا ټول اعتراضات راغلي او عوامو ته یې بیانې، خو چې وګوره قرآن باره کې دا دي او حدیث باره کې دا دي او الله باره کې دا دي، نو کیدای شي چې په دوی کې بعض کسان شکیان شي او په دې خبره یقین هم پیدا شي چې یاره والعیاذ بالله کیدای شي داسې. نو ځکه دا خلاصه یاد ساتئ، هر هغه تصویر، هغه ویډیو، هغه خبرې، هغه لیکل چې په هغې کې د اسلام ګستاخي، د پیغمبر، د قرآن، هر هغه شي چې دین سره تعلق ساتي هغه به مخکې نه نشر کوي. او بل دې کې مسلمانان خفه کول دي، مسلمانانو زړه ته غم رسول دي. د دې په هغه طریقه باندې دفاع پکار ده څومره چې انسان له الله وس ورکړی، چا له یې وس ته قلم ورکړی، چا له یې وس ته ژبې ورکړی، چا له یې وس د دې نه زیات ورکړی دی، حکومتي ادارو کې د هغه وس رسي، طاقت یې دی. هر سړی خپل وس مطابق به کار کوي. دا نه چې ته صرف ناست په کمره کې او په کټ کې پروت او خلکو ته یې نشر کوې، وګوره 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 وګوره. څه کوې ته خو ښه فساد خورې، مسلمانان خفه کوې او لوی نقصان ما تاسو ته وي چې کیدای شي ستا د دې نشر او اشاعت ته لاسه یو مسلمان چې کمزور ایمان ولري د هغه څه شي هغه په شک کې پرېوځي. نو دې نه ځان لرې ساتي. والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی، وایي زه استاذ یم د قرآن او ماشومانانو ته قرآن یادومه. نو ډېر داسې کېږي چې دا ماشومانان چې کوم طلبۍ دوی خطا کېږي د قرآن په ویلو کې، نو کله هغه ټکی داسې بدل کړي چې سړی ورته حیران شي، لکه څه په بله طریقه. او دا موږ پخپله مې اورېدلي دي، لکه یو نیم ماشوم دا ټکی داسې ووایي که نه چې سړی سخت تعجب کوي، په ټکی په مشرق کې دی په مغرب کې لیږي. سوال دا دی چې لکه بعض استادان بیا دا غلطیانې ذکر کوي او دې پورې خاندي خپلو مجلسونو کې، لکه بعض قاریان موږ لیدلي. دا به جایز یې او که نه؟ دا ډېر ښکلی سوال دی، ډېر فایدهمند سوال دی، خصوصا د هغه چا دپاره چې څوک د قرآن استاذ دی یا عموما درته وایم که هغه دیني استاذ دی او که دنیوي، خو موږ به مسله دیني بیان کړو، دنیوي به پکې هم راشي. اول دا مسله ګوره یاده کوي، دا اوس د دواړو دپاره د دیني استاذ او دنیوي. قرآن استاذ، د حدیث د علم ښوونکی، دنیوي استاذ هر قسمه سبق تا ته ښیي، دله نه دي جایز چې دی د ماشوم غلطیانې ذکر کړي د مذاق او د مسخرې دپاره. ولې؟ دې ته ستاسو ذهن نه اسانه مسله. ولې؟ ټول سوچ کې شي، نه زړه توی شي، هغه یې نه اوري، نو بیا نه 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 ماشوم یې نه اوري بیا. او ډېره اسانه مسله پکار دی، او دا یو ټک کې جواب کړی چې زه تا پورې خاندم په شیشه. څه دې خیال دی؟ غیبت دی، مسخره ده د مؤمن پورې، استهزا ده. نه نه دا خو ماشوم دی، نو ولې تا ته چا دا ویلي دي چې شاګرد پورې مسخرې کول جایز دي؟ الله خو یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، یو قوم دی بل پورې نه خاندي. مخکې الله ویلي ولا تنابزوا بالالقاب، یو بل ته بد بد نومونه مه اخلئ. دلته دا ویلي چې خیر د ماشوم یا خیر د زنانه یا خیر د کمزوري قوم والا یا خیر د عرب یا خیر د عجم. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو. نه ول دې مسخرې کول دي، دا خو مسخره م راله، مسخره به کې هم شوه، غیبت هم شو، مسخره هم شوه، غیبت هم شو. وګوره مذاق چې دی په شریعت کې شتي، دا مسله ذکر کړې، الحمدلله مذاق گنجایش په شریعت کې شتي، خو د هغې یو لوی شرط هغه دا دی چې دې کې به په یو مسلمان پورې استهزا نه وي. ما ورته ګپ لګولی شو، خاندلی هم شو موږ الحمدلله، خو نه د هغې دا مطلب به نه چې موږ به د چا سپکاوی کوو، هله به خاندو.
په دې کې رد دی په خلکو باندې چې لطیفې بیانې او په هغې کې په خلکو پورې خاندي او خلک خاندي. الله نه یره پکار ده. بله مسله هغه دې کې دا ده، دا اوس خصوصا د دیني استاذ دپاره مسخرې کول په هغه څه پورې چې هغه تړون لري په قرآن پورې، کیدی شي چې د دې د لاسه د قرآن د عظمت د اورېدونکي په سینه کې کم شي. لکه اوس قرآن کې یو ټکی دی، ماشوم هغه ټکی بل شان وي. ماشوم مطلب دا نه دی چې شاګرد یادوم، شاګرد ماشوم کیدی شي، لوی هم کیدی شي، خبره صرف د وړو نه ده. نو که چېرته دا ټکی دی غلط ووایي او زه بیا په ځای ذکر کوم پورې خاندم، نو یو نقصان پکې دا هم دی چې د دې خندا د لاسه وګوره ټکی داسې وي چې د دې د لاسه د قرآن هغه عظمت هغه په زړونو کې کم شي. داسې د بل چا د کلام ټکی خو غلط نه دی ویلی، د الله د کلام ټکی غلط ویلی او ته لږې مسخرې کوې ځای په ځای یادوې. بل په دې کې نقصان هغه دا دی، دا اوس د بعضو ملګرو دغه جواب راکړو چې د طالب د شاګرد زړه تور شي دې سره د علم نه، دا هله چې کله هغه یې واوري هلته پته ولګي چې ما پورې خاندي، ما پورې مسخرې کوي. دا که دنیوي طالب علم وي او که دا دیني طالب علم وي، دې سره زړه چې دی هغه د علم نه او د سبق نه هغه څه شي، هغه تور شي. او قرآن خو بیا د عزتمند رب کلام دی. څنګه سړی چې دی په دې چې دی لګیا او په مجلسونو بیټکونو کې پې خنداګانې کوي، قرآن خو د الله کلام دی. که چېرته یو شاګرد یو طالب علم خطا شي نو د هغه غلطي صحیح کول پکار دي، بغیر د دې نه چې سړی پورې مسخرې وکړي. او اوس که چېرته ته اوزي کې ذکر کوې بیا خو څه خبره نه، لکه مثال کې یو سړی یو مجلس کې لګیا دی وایي چې یاره یو شاګرد ما سره ناست و د آیت کې انتهایي خطا شو او داسې ووایي، دا لا بیا هم څه ګنجایش به وي، خو د دې چې ته اصلي لګیا یې بې وجې او بیا مسخرې کوې او خاندې، د دې نه ځان ساتل پکار دي. والله اعلم. دا یې ورور سوال کړی دی، دا هم ډېر ښه سوال دی. سوال خو نه دی، یو مطالبه ده. هغه دا وایي چې موږ ډېر خلک لیدلي دي هغوی په دې جنازو کې او مقبرو کې او هدیرو کې خنداګانې کوي، خبرې کوي، اواز یې اوچت کړی چې د دوی دپاره څه نصیحت دی. دا مسله ګوره یاده کوي، په هدیرو کې او په مقبرو کې جنازو کې خنداګانې په اوچت اواز خبرې دا نه دي پکار. یو څو خبرو د لاسه اولنی خبره هغه دا ده چې دا ځای د عبرت دی، دا موقع هغه د عبرت اخیستو دپاره ده. او کم سړی چې دلته خنداګانې کوي او ټوکې ټکارې کوي او دنیوي خبرې کوي، نو دا دلیل دی د ده د زړه په سخوالي باندې. ګوره د دې مرګ خپل یو هیبت دی، د مرګ یو هیبت دی، که نه هیبت یې نشتی، پته نشته که تاسو نه ښکاري سړی وایي چې موږ ته خو مرګ عامه خبره ښکاري، ډېر لوی هیبت دی د مرګ. پلانی مړ شو، یا جنازه په کټ کې پرته وي، جنازه په جنازګاه کې پرته وي، جنازه قبر ته کوزوي، ثابت انسان خلکو راوچت کړی دی چې هغه روغ رمټ ګرځېدو، د دې ډېر لوی هیبت دی، لوی هیبت دی. او ځکه حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم مبارک کې جابر رضی الله عنه وایي، صحیح بخاري کې دی، وایي موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره ناست وو، یو جنازه تېره شو، فقام لها النبي صلی الله علیه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم ودرېدو، فقمنا معه، نو موږ ورسره پاڅېدو. نو بیا چا پکې وایي چې یا رسول الله انها جنازة یهودي، دا خو د یهودي جنازه ده. رسول صلی الله علیه وسلم اذا رأیتم الجنازه فقوموا، کله تاسو جنازه وینئ پاڅئ ودرېږئ. دا خو اوس یهودی دی، د سره د عزت دپاره خو نه دي پاڅېدلي، خو د دې مرګ خپل یو هیبت دی. ځکه یو روایت کې داسې هم راځي، امام احمد راوړی دی، وایي چا پکې وایي چې یا رسول الله دا خو د یهودي جنازه ده. رسول صلی الله علیه وسلم الیست نفسا، یو نفس خو دی که نه مړ شوی دی. یو روایت کې داسې هم راځي، امام نسایي راوړی، په هغې کې ښه واضح دي، ان للموت فزعا،
صحیح ده دا سړی خو یهودي دی خو د دې مرګ خپل یو ګبراهټ ته وي یره ده یو هیبت دی یعنی رسول صلی الله علیه وسلم دا مناسب نه ګڼي چې جنازه تیریږي او زه ناست یم لکه ثابت سړی مړ دی تا ډډه لګولې نو سم خیال دی چې مړی خښېږي او دی ګپ شپ لګوي او د افسوس سره وایم زموږ په دیرو کې دا ډېر لیدی کېږي چېرته کله کار او څنګه هغه آبادي چې په دې ځای کې هم ستا د آبادۍ خبرې دي او د کار دي او دغه ځای نو ستا د زړه مبارک کې به موږ څه ووایو دلته چې را کوم آبادي روانه د دې سوچ وکړه و د دې آبادۍ دې څه کړي دي د دې کور به څه کوو دلته هم سره وړي که نه دلته هم تر دنیا خبرې کوي نو زه څه ووایم ما له خو بیا بله څه طریقه نه راځي چې دا سړی وویرو د الله نه تاسو له چل درځي بله له هر طریقې نشته او ځکه ګوره عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مبارک راځي امام بیهقي په شعب الایمان کې دا اثر راوړی دی و عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په جنازه کې ولاړو خلکو جنازه راوچته کړې وه یو سړي خندل خنداګانې کولې نو عفوا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چې کله ولیدو وی اتضحک ته خاندې خاندې او ته د جنازې سره روانې والله لا اکلمک ابدا زما دې په الله قسم چې زه به تا سره چېرته هم خبرې نه کوم ورانه یې کړه ورسره او لایقو د دې چې ورانه کړی شي ورسره چې په دې ځای کې یو سړی خنداګانې او مسخرې کوي پوه شي چې دا سړی کنګال دی د هر څه د زړه ختم شوی دی نور تا ته ځای د مسخرو د ټوکو میلاو نه شو دلته مسخرې او ټوکې قبر کې او لا ما لیدلي ما په دې قبر کې دننه ولاړې او خبرې کوي دننه ولاړې دننه کله چې دا قبر کني که نه دا کسان ورکو شوي په دوی کې ما لیدلي دي په دغسې کې لګی په دې کنده کې او ځکه سعد بن معاذ رضی الله عنه بارک راځي وایي زه چې کله هم د جنازې سره روان یم که نه کله هم د جنازې سره روان نو بس زه دغه سوچ کې یم چې څه به کېږي زما سره دغه ټیم کې سوچ دا پکار دی نو چې کوم سړی په دې سوچ کې مصروف وي که نه کوم کې چې سعد بن معاذ دی والله که دی خندا وکړي یا والله که دی بې ضرورته خبرې د دنیا وکړي یا په چغه چغه لګي نه والله نشي کولی او امام ابن ابي الدنيا یو اثر راوړی دی د قتاده نه چې ابو الدرداء رضی الله عنه یو پیر په جنازه کې یو کس خندل په جنازه کې ورته وی دا کم څه چې ته اینې او دا څه چې کېږي دا تا د دې خندا نه مصروفه کولی نه شي دا تا د دې خندا نه بندولی نه شي دا څنګه زړه دی ستا وي چې قبر یینې خاوره یینې جنازه یینې مړه یینې کفن یینې نور څه وکړو تاسو ماته ووایه مقبره ده قبر دی خاوره ده جنازه ده د جنازې مونځ دی کفن دی دفن دی نور بسې ما خو هسې ته ضرورت شته چې زموږ دا زړونه نرم شي ځکه دا یاده کوي چې په مرګ باندې د چا زړه نه نرمېدو که نه د را زړه سره نرمېږي نه پرېږدوی سلام پې بیا ووایه وزتي نو ابو هریره رضی الله عنه مبارک کې راځي وایي چې کله به د جنازې سره روان و که نه یا وبه یې لیده جنازه به کله ولید نو وبدرېد او دا به وی روان اوسه او موږ ته پسې در روان یو دلته دا د سوچ خبره ده روان اوسه او موږ ته پسې در روان یو ځکه بعضو سلفونه راځي چې هغوی به کله په جنازه کې روان نو داسې سوچ به یې کو لکه زموږ جنازه چې ولې خو دغه کټ دی نن د ده نمبر و سبا به زما نمبر وي صرف دومره وشو چې دی زما نه مخکې شوی بس نور به هېڅ هم نشته دی زما نه مخکې شوی هم دغه کټ دی خو لا زما پته نه لګي چې کله به ورته ورخېږم دې ټیم کې لا څوک خنداګانې کوي موبایلو کې لګي او یو بل سره چې دی لا دا پرېږده مړی لا ښخ شوی نه او زموږ خلک چې دی خبره به د ډوډۍ شروع کړي څنګه دیګونه به سوي او کمیټې وایي راغلي وي
کټونه پوره دی لکه تندر دې راولګي ستا په کټونو ستا په دیګونو باندې. خو هلته یو بل مشکل دی، خبره به ښه واضحه کوو. مشکل هغه دا دی چې موږ د معاشرې نه مجبوره یو. زموږ د معاشرې ډېر افراد، لږ نه یم، ډېرو سره په خپله دا غم دی په دغه ټیم کې چې د دوی دیګونه به سوي، د دوی کټونه به څنګه وي، د دوی وریجې به څنګه وي، د دوی غوښه به څنګه وي. دا سړی معاشرې مجبوره کړی دې ته چې دی په مقبره کې هم دا خبرې کوي، چېرې د کټونو بندوبست وکړي او د دیګونو وکړي او دیګمار راولي او پلانې ځکه چې معاشره کې رواج دی مړی لاړ وي، قبر دی نو موږ څه وکړو، والعیاذ بالله، خاورې دي نو موږ څه وکړو، مرګ را روان دی نو موږ ته خو لا وخت شتي. فی الحال موږ لا غم په کار دی د دیګونو د پروګرام د کمیټۍ د راجمع کېدو د میخې د حلالولو د غوا د حلالولو. زموږ غم اوس دې سره دی ځکه چې دکاو به هم کول غواړي، رسم و رواج به هم کول غواړي. نو خو د دې مقبرې نه واوړئ بیا خبرې کوه خو فی الحال دوه کاره وکړه، یو خو عبرت والا، دویم د دې مړي دپاره دعا وغواړه. ځکه چې دی په یو ډېر غټ سفر باندې ووتو، په ډېر لوی سفر باندې ووتو. داسې سفر چې د الله رحم ونه کړو نو یو ډېر سخت سفر دی. بل په دې کې نقصان څه دی؟ دویم نقصان په دې کې تکلیف رسول دي د مړي خپلوانو ته. که زما مړی دی مثال کې او هغه ښخېږي او زه ولاړ او ته خاندې، دا د سړیتوب خبرې دي؟ په ما غم دی، ته د ملګري سره لګیې چې کار څنګه سبا به ځي که نه به ځي، بل اوس به راځي که نه، څومره میاشتې تنخواه څو جوړېږي، دا ته ما پورې مسخره نه کوې، دا ته ما ته تکلیف نه را رسې. لکه تعزیت ته چې را باز راشي، لاسنیوي له راشي، صحیح ده موږ دا نه وایو چې لاسنیوي کې خبرې ناروا دي، بلکې دا غلي کېناسته دا نشته، دا په غم کې دي چې مکمل غلي کېناسته دا صحیح طریقه نه ده. لازم څه خبرې کول پکار دي، د دې سره مړي کور والم توجه هغه بدلی شي. خو خبرې د دنیا صرف پاتې دي، تاسو ته صرف د مزدورۍ خبره ده، صرف د پیسو ده، یعنی ټولې خبرې ختمې شوي دي، صرف دغه دوه درې دي نه، ته نور عامې خبرې وکړه، د تسلۍ خبرې وکړه، د وعظ او د نصیحت خبرې وکړه. نو دې کې د مړي کور والا ته تکلیف رسول هم دي. بله په دې کې مسله هغه دا ده، که چېرته دا جنازه په جومات کې، جنازه که چېرته په جومات کې کېږي نو بیا په جومات کې ته څنګه خنداګانې کې او اواز دې اوچت کړی، دا پکې بل نقصان کېدی شي. خو کله چې کله جنازه هغه په جومات کې کېږي، خلاصه دا شو چې مقبرو کې خنداګانې، مسخرې کول، خبرې کول، دنیوي په موبایلو کې ګپ شپ، یو شی بل شی، دا ټول غلط کارونه دي، د دې نه ځان ساتل پکار دي. والله اعلم. دا ورور د استخارې په باره کې دوه سواله کړي دي. یو سوال دا دی چې استخارې د دعا چې کله موږ غواړو دې سره به لاسونه اوچتو که نه به اوچتو؟ دا فایدهمند سوال دی. نو دا مسله موږ که څه نږدې ورځو کې ذکر کړې وه، استخارې مسایل موږ بیانول چې استخارې د دعا دا به 2 رکعته لمونځ وکړي د فرضو نه علاوه، چې سلام دې وګرځو نو بیا به دعا وغواړي. اگر که دې کې اختلاف دی، بعضو علما ویلي دي آخره کې معنی ده چې تشهد دې کله پوره کو، درود دې پر رسول وسلم ووایي، نو همدقه قاعده کې به دعا وغواړي. دا مسله کې زموږ ذکر کړی و، په کې تاسو ته یاد دی که نه یاد؟ خو راجح دا ده والله اعلم چې سلام به وګرځي بیا به دعا غواړي. حدیث کې دا دی صحیح بخاري کې دی، فلیرکع رکعتین من غیر الفریضه ثم لیقل، 2 رکعت دې وکړي فرض لمونځ نه علاوه بیا دې ووایي. دا بیا اشاره دې طرف ته ورکوي چې سلام ګرځول نه بعد. اوس که سلام ګرځول نه مخکې څوک دعا وغواړي څه د ګناه کار خو نه دی کړی، بلکې د بعضو علماو دا قول دی، پای کې بیا لاس اوچتول نشتي. لکه ته په اتحیات ناسي، التحیات لله دی وي، په رسول وسلم دی درود وي اللهم صل، و درود نه بعد به ته استخارې دعا غواړې که نو چې استخارې د دعا ته دې ټیم کې وې نو په منځ کې خو دنه لاس نشي اوچتولی، دلته به لاس نه اوچتې.
خو که چېرته ته د مانځه نه بعد دعا غواړې نو بیا خو لاس اوچتول غوره دي. موږ دا خبره ذکر کړې وګوره چې کوم ځای کې رسول وسلم دعا کړې او لاس یې نه اوچت کړي موږ به دعا کوو لاس به نه اوچتو. چې کوم ځای کې رسول وسلم دعا کړې او لاس یې اوچت کړي موږ به دعا کوو لاس به اوچتو. او چې کوم ځای کې عامه خبره وي نو هلته اوچتول نه اوچتول دواړه جایز دي او اوچتول غوره دي. نو دلته موږ په هغه اصل باندې عمل کوو. که یو سړی دغه شان هم دعا وغواړي د الله نه د استخارې سره ګناه کاري وکړو نه خو لاس اوچتول غوره دي. ولې غوره دي؟ ځکه چې دې کې عاجزي ډېره ده. که تا الله ته لاس داسې نیولي دي داسې لکه یو فقیر ملنګ د جومات په خوا کې یا په لاره کوڅه کې یا د چا د کور مخې ته سوال کوي هغه دغه شان دې سړي ته ګوري ماله دا ماله دا او یو کس داسې لاس نیولي الله دې ته موږ ټول وساتي یو کس داسې لاس نیولي نو دې کې بیا د فقر او غریبي او عاجزي ډېره راښکاره کېږي. الله ته لاس نیو کې عاجزي ډېره ده. نو یو سړی ته موږ باندې رد وکړي چې تاسو خو وایئ چې فلاني ځای کې لاس مو اوچت او فلاني ځای کې مو اوچت هلته هم عاجزي ده. نو ما په اوله کې خبره وکړه چې هغه رسول صلی وسلم په هغه ځایونو کې دعا کړې ده خو لاس یې نه دي اوچت کړي. نو موږ د پیغمبر نه مخکې خو نشو تللی موږ به هم دعا کوو او لاس به اوچتوو به نه به اوچتو. ولې به نه اوچتو؟ ځکه چې رسول صلی وسلم نه دي اوچت کړي. نو ورسېدې په دې مسله که نه دا بل سوال یې ډېر خوندور کړی وی همیشه موږ ته دا ویلی کېږي چې د استخارې یو کار چې ته کول غواړې او ته په دوو کارونو کې متردد یې چې دا وکړم که ونه کړم او داسې وکړم که دغه ونه کړم نو ته استخاره وکړه او استخاره کې دعا وغواړه د الله نه. نو یاسې زړه ته دا خبره راځي که نه چې هر څه الله رب العزت په تقدیر کې لیکلي دي نو استخارو ته څه ضرورت دی؟ چې هر څه الله په تقدیر کې لیکلي دي استخارې ته څه ضرورت دی؟ تاسو به جواب وکړئ چې محسوس کوي دا خبره چې علم دا داسې الله هر چاته نه نصیب کوي او چې محسوس کوي دا خبره چې علم څومره اوچت نعمت دی چې کوم ځای کې تا ته لار بنده شي نو ستا ذهن ته یو مسله راشي الله رب العزت ته هغه لار کولی وکړي او چې محسوس کوي د علماو مقام و دا اعتراض چې کافر او ملحد او بل چا نه دی کړی د هغوی اعتراضات خو بل شان دي. د یو مسلمان رول ځان پوه کوي ته به د دې څه جواب کوي؟ څه به ورته وایي چې ګرځې ځانله یا لنډه یو نیم سړی چې د چا د سوال نه خلاصې کړي دا د کولو سوال دی دا د کولو سوال دی نو د خوراک سوال دی خو د کولو دی که نه یو سړي ته اشکال لاغی هغه خپل اشکال بیانوي نو بیا د علم د خاوند څه کار دی؟ علم په رڼا کې بارک الله فیک دا قید دی پکې ډېر ښکلی ولګو د علم په رڼا کې مانه که علم د سره نه بیا غلی شي ته هم غلی شي خو که علم د سره نه دله جواب ورکړه دی پوه که دی مطمئن که ستا کار دا دی یعنې ته خلک زغلی چې دا کولو سوال دی او تا ته وګوره سوال ته دې وګوره یا ډایرکټ سړی بې عزته کول چې ته په اسلام اعتراض کوې د هېڅ اعتراض دې نه کړه خو ځان پوه کړې نو جواب د دې مسلې هغه یاده کړه ګوره اول خو دا قانون یاد کړه چې رب العالمین چې دا موږ له سم راکوي که نه نو دی په اسبابو پورې تړلی دي. لکه مثال پې تاله درکړم یو سړی دی واده یې نه دی کړی یا یو ښځه د واده شوي نه ده وی الله نیک عمله بچی راکړه جومات کې ناست دی سهار ماښام دغه دعا کوي چې الله ماله نیک عمله بچی راکړه الله ورکولی شي که نشي؟ هسې سوال کوم الله ورکولی شي که نشي؟ قانون له راځو او چې موږ په دې مسله ځان پوه کړو الله کولی شي که نشي؟ الله خو په هر څه قادر دی خو داسې اسباب نه دي لټولي ته اسباب جوړ کړه الله یې درکوي دنیا دغسې الله جوړه کړې ته اسباب پیدا کړه د اسباب د لم الله پیدا کوي خو ته خو به اسباب لټې که نه اوس یو سړی دی واده یې وکړو کوشش یې وکړو محنت یې وکړو واده یې وکړو
یو سړی دی کوشش وکړو محنت یې وکړو منډه وواله ځان له واده وکړو اوس وایي الله نیکمله بچی راکړي اوس صحیح ده دغه چې اسباب دی ولټوه یا یو سړی کور کې پروت دی سحر نه ماسپښینه پورې ورده دی او ماسپښین منزله چې راپاڅېد او یا الله د اسمان نه یو 100 لاکه راګزار کړي ملاویږي داسې الله یې کولی شي الله یې کولی شي خو دا طریقه د الله نه ده الله موږ ته دا ښولي وي ته اسباب ولټوه زه به یې دلې درکړم نو ته وځه بهر ته وګرځه الله وی فمشو فی مناکبها وګرځئ په دې ځمکه کې وګرځئ معنی د اسباب ولټوئ نو ته به اسباب ولټئ الله رب العزت به د مریم په قصه کې مریم علیه السلام د عیسی علیه السلام مور چې کله هغه د کجوري هغه ونې له ورغله که نه او تکلیف پرې راغلی نو الله ورته ووایي ته د کجوري د ونې د تنه وخوځوه په تا باندې به تازه تازه کجوري راولېږي خیال هم دی که نه دی هسې د کجوري تنه څوک خوځولی شي که مونږ ورشو وبه خوځو نو زنانه به یې څه وخوځوي نو بیا څه حکمت دی علماء حکمت دا دی چې الله ولې دا تربیت ورکو چې ستا په دې خوځولو خو څه کېږي نه ته به څه وخوځې هسې یو سبب ورته الله ښایي چې هسې ته خو لاس ورولله که نه نو کجوري به راولیږي مقصد دا دی چې صحیح د الله رب العزت هر څه په تقدیر کې لیکلي خو دا په تقدیر کې چې تا ته څه میلاویږي د اسباب دي لکه ما ورته وایو زموږ رزق لیکلی شوی دی نه دی لیکلی شوی نو اوده به شو که نه اوده کېږو نه دا مونږ خو پسې ویزې اخیستي دي او کم کم ځي ته لاړو او حالانکې دا زموږ عقیده ده یقیني چې رزق زموږ لیکلی شوی دی بیا ولې دا منډه اسباب دي څه چې زما په نصیب دي هغه لیکلی شوي دي نو دعا ولې د اسباب دي لکه زه دا غواړم چې یا الله ته ما جوړ کا زه اوس بیمار یم مثال کې او زه غواړم چې الله ما جوړ کړي ته یو سبب ولټوه هغه اسباب ډېر دي ته به دوایي استعمالوې ته به ډاکټر خواله ځې ته به ورزش کې ته به دا کې ته به دا کې په هغه اسبابو کې یو سبب دا دی چې ته الله ته فریاد وکړي ورسېدي پې که نه نو ته به الله ته فریاد وکړي چې یا الله ما جوړ کړه یا الله ما روغ که الله به دې وکړي استخاره چې کله موږ کوو که نه دا موږ اصل کې یو سبب لټوو زه دا ویم چې یا الله په کم کار کې خیري هغه زما په نصیب کا نو که زه به کور کې دقه شان غلی ناست یم بوتل غریب د سره څه غږ نه کوم او غواړم دا چې هغه څه دې وشي چې به څه کې خیري نو ته خو بس اسباب لټې که نه هغه اسبابو کې یو سبب څه دی د الله نه دعا وغوښته نو استخاره موږ د دې دپاره کوو چې څه زموږ په نصیب وي چې د هغې دپاره یو سبب ولټوو پته نشته زما به د اوږد تفصیل پوه شوې که نه لکه اوس یو دې سره یو مسله بله م یاده کوي یو سړی به دا وایي چې دا خو د ده په نصیب کې لیکلی شوي وو نو که دعا یې غوښتلی هم نه وی ده ته رسېدو دا اعتراض یو کس کولی شي دې جواب اوس واوره تقدیر اصل دې چې لیکلی لکه حدیث کې راځي چې تقدیر په دعا سره بدلیږي هغه څنګه بدلیږي الله رب العزت لیکلي چې زه به دا پلانې کس بیمارو دا په تقدیر کې دي بیا الله ته پته ده الله ته خو د مستقبل پته ده که الله ته پته ده چې دی به بیا دعاګانې غواړي فریاد به کوي ما ته نو د هغه فریاد د لاسه به زه دی ښه کړمه خیال م دی که نه دی دې ته وایي دعا تقدیر بدلی نو الله ولې انتظار ونه کړو د دې دعاګانو پورې ځکه چې هغه ته مستقبل معلوم دی انتظار خو به هغه چا کولی چې چاته مستقبل نه معلوم لکه اوس یو سړی دا وایي انسانانو مثال والا الله خو اوچت مثال دی یو سړی دا وایي چې زه دې پلاني له سزا ورکوم صحیح شو نور دې د څه نه خبر نه دی خو صرف یې فیصله صادره کړه چې زه به دله جیل ته یې واچوئ 2 ورځې بعد د مور راله ور یې وټکو ټک ټک راووت زما دا بچی پرېږده زموږ د کور څوک نشته دا هغه بچی وله پرېښود 2 ورځې بعد ده ته د اول نه پته و چې د مور به راځي دا اوس انسان دی رب العالمین د یو انسان عمر ولیکو چې د 80 کاله عمر دی خو د ده مور به ډېرې دعاګانې غواړي چې یا الله زما دې بچي له عمر اوږد کړه نو زه به ورله 80 کاله کوم
ما خو کوشش ډېر وکړو د وضاحت پرې تاسو پرې ورسېدئ که دغه هم الله په تقدیر کې لیکلې ده د تقدیر نه خبره ونه وته الله ته پته و نو انتظار ته ضرورت نه و الله ته پته و چې ده په ده به سخته راځي خو د ده پلار به د ده لپاره ډېرې دعاګانې غواړي په ده به سخته راځي خو دی به هغه پلانې نیک عمل کوي د هغې د لاسه به زه دنه دا سخته لرې کړم نو الله رب العزت صحیح دی زموږ په تقدیر کې خبره لیکلې ده چې داسې به کېږي داسې به کېږي داسې به کېږي خو الله ته بیا دا هم پته دی چې هغه پلانې به استخاره کوي پلانې به څه کوي استخاره به کوي نو چې استخاره کوي نو راشه د ده په تقدیر کې دا خیر ولیکه اوس مې ورسېدی که نه الله دې موږ په دې دین باندې پوه کړي ښه دا یو ورور سوال کړی دی او دا سوال لږ اوږد دی او جواب به یې دومره اوږد نه وي وي د مولوي صاحب نه مې قصه اورېده یو خو موږ کې مشکل دی چې هر چا ته مولوي صاحب وایو یعنې که هغه په بس دې منبر ته اوس که تاسو کې څوک راپاڅېدو دې سپیکر ته ودرېدو چې داسې دی اجازه کتاب بیان وکړو خلک وایي چې اجاز مولوي صاحب بیان کړ او که زمانه دې داسې با اثره خبرې وکړي نو کیدای شي په ما کراس راکاږي به چې دا بل یو نوی هغه تعلیم پیدا شي نور خو موږ اخوا دې ته نه ګورو چې څه دي او څه نه دي بس چې د ګیري والا خبرو کې موږ مولوي صاحب بیان کړه د الله بندګانو دې خبرو کې ډېر احتیاط کوئ او داسې هم کیدای شي چې په رښتیا مولوي صاحب کړی او مولوي صاحب پکې خطا شوی نو دواړو طرفونو ته سوچ پکار دی وایي چې مولوي صاحب بیان کوو صلی الله علیه چې دا به ملا و یا به نه او کیدای شي زما چې څومره غالب ګمان دی نو امیر صاحب به و لکه زموږ دا کوم وروڼه چې د دعوت شوق ډېر لري د مروجه کم تبلیغ چې کوي دوی سره علم کم دی نو قصه دا کوله چې یو کس سهار وختي راپاڅېدو یا د شپې په اخرنۍ برخه کې راپاڅېدو ځان یې تیارو چې لاړ شي سهار مانځله کیسې ته غوږ کېدی کیسې هسې د خلکو خوښ اوس که چا د دې نه کلیپ جوړ کړو دا به بله قصه چلېږي نه سبا دا قصه راوتې ده لکه مخکې ورځو کې ما په یو کس باندې رد وکړو مولوي صاحب باندې هغه مولوي صاحب دا ویلي وي چا چې یو ښځې د ده مونځ نه قبلېږي اورېدلی تاسو که نه په هغې ما رد وکړو نو ما دا ووایي ما یو کس دا وي چې د چا یوه ښځه یي د ده مونځ نه کېږي به دقه ځینې کلیپ جوړ کړی خبره به ما راوته پله اوس زموږ خلکو تحقیق نه کوي که دا دې مخکې دا لکه ته لږ شاته لاړ شه لږ مخکې لاړ شه چې د خبرې وضاحت وشي نو چې یو سړی داسې نه چې دا کومه قصه زه بیانوم دا روالي او هغه مخکې ټکی یې در کړی دی چې یو چا دا وي او دغه بیان نو ډېر احتیاط کوي د کټ کوټ کې که چېرته د یو عالم بیان نشر کوي که نه نو پوره معلومات کوي چې دا خبره د څنګه کړې ده لکه نن سبا خو د میډیا دور دی او بل نن سبا خو دغه راوتی دی دا الذکاء الاصطناعي چې ورته ویله کېږي یعنې ته د یو چا اواز ور واچوه چې زما د ده په اواز کې خبرې پکار دي او خبره ورته ته وکړه عقل د اواز ته به واړئ دغه شان تصویران دغه شان ویډیوګانې دغه شان لیکل نو ډېر احتیاط کوئ الله دې به موږ ټولو باندې پردې راواچي او الله دې موږ د داسې کارونو نه وساتي قصه دا ده چې یو کس سحر راپاڅېدو وختي یا د شپې په اخرنۍ برخه کې ځان یې سهار مانځله تیاره او داسې مو داسې وکړو کپړې واچولې کور نه ووتو جومات ته روان او دې د وړوکوالي نه عادت و سهار مانځله به وختي تو ځکه چې مور پلار ورته تربیت ورکړ جمعې له به تو جومات ته نو یو ورځ دی ووتو په دې لاره کې د تیندک وخوړو په لاره کې د تیندک وخوړو او دی راولېدو او کمیس یې هم لږ وشلېدو کمیس یې وشلېدو دی چې کور ته راغی واپس چې دا کپړې بدلې کړم نو کور ته واپس راغی جامې بدلې کړې نورې واچولې نه غوسه شو نه بدې ردې وویې ښه په ارام راپاڅېدو کور ته لاړ کپړې بدلې کړې بیا راووتو چې راغی بیا د جومات پر لار روان دی بیا یې تیندک وخوړو چې تیندک یې وخوړو دی راولېدو نو بیا یې د کپړو څه حصه
هغه وشلې ده. دی بیا کور ته لاړ، 2 پیرې د کپړې وشلې دي، خو هېڅ غوسه نه شو، هېڅ یې ونه او بیا یې چې دی کپړې واچولې راووت. دا د څویم پیر شو؟ 3 پیر. لکه مطلب دی چې جومات جمع نه پرېښودی او نه چاته غوسه شو، نه کنځلې بدرې. په 3 پیر کې دی بیا تندکې وخوړو. چې تندکې وخوړو نو دی اولیدو ولو، خو داسې محسوسه کړه لکه چا چې دی ونیو. سړی ډېر حیران شو، خو شاته وکتو چې دا چا زه راونیوم نو څوک نه و. نو یې څه وخته پورې غلی ودرېدو، بیا جومات ته روان شو. په دې لاره ورته چا ویدی اواز واورېدو، تا ته پته ده زه څوک یم؟ هغه ورته ویې نه، وایي ما ته منع کړې د دې ولیدو نه. سړي ورته ته څوک یې؟ وایي زه شیطان یم، ما ته منع کړې. نو هغه ورته وایي چې ته شیطان یې، نو تا ولې زه د ګرځېدو نه منع کړم؟ وایي هغه ورته دا وایي چې ګوره ته اول پیر راولیدې، کور ته لاړې، کپړې دې بدلې کړې، رب العالمین ستا هر ګناه وبخله، هغې د لاسه الله ستا هر ګناه وبخله. په 2 پیر چې ته راغلې بیا ته راولیدې، ته بیا لاړې، کپړې دې بدلې کړې، ښه په ارام بیا راووتې، رب العالمین ستا کورنۍ ته ټولو ګناهونه وبخلې. په 3 پیر بیا ته راغلې، تا تندک وخوړو، ته راولیدو والی وې، نو ما راولیدو ته په دې پرې نه ښودې ځکه دې پیر له الله رب العزت ستا د ټول محلې والا ګناهونه بخلي. نږدې و چې تاسو هم سبحان الله ویلی وه، خو زه هم کنټرول کوم. ځکه چې موږ د دې قصو سره دومره عادت شوي یو که نه. دا قصې کړې وه که نه، دا مشهوره قصې ده، دا همدغه شان قصې دي. ضرور د دې وضاحت کوي، ځکه چې ما تاسو وکتل نو بعضو لکه خولې تیاروله سبحان الله ته، موږ سوچ نه کوو مسلې ته او قصې ته او خبرې ته. ضرور و چې ته دې مبارک کې څه وې، نو سړی حیران شي چې څه ووایو څه ونه وایو، د کوم ځای نه شروع کړو په کوم ځای ختمه کړو. دا قصه په تاریخ کې، د حدیثونو په کتابونو کې، د علم په کتابونو کې د دې د سره اصل نسل نشته. یوه. دویمه، مونږ چې دا قصه واورو نو مونږ ته به ډېرې خبرې ښکاري شي چې دا شریعت خلاف دي. اولنۍ خبره، شیطان د دې سړي سره خبرې څنګه وکړي؟ شیطان خو وسوسه اچولی شي چې دی کله په اصلي شکل کې، نو بیا وسوسه اچولی شي خو په اصلي شکل کې خو چا سره خبرې نه کوي. چې شکل بدل کی هغه جدا مسله ده، که دا طاقت الله ورکړی دی پیري له او شیطان له چې دی شکل بدل کی، خو چې دی کله شکل بدل کی هله انسان ته ښکاري چې په خپل اصلي شکل کې بیا نه ښکاري او نه چا سره باید دی خبرې کوي. نو د سره څنګه خبرې وکړي؟ د خو چې ښکارېدو ته نه که نه، نو چې ښکارېدو نه معنی ده چې په اصلي شکل کې و، نو چې په اصلي شکل کې و نو بیا پیري د سره څنګه خبرې وکړي؟ خیال هم دی که نه دی؟ دویمه، وی دی په دې 3 پیر اولیدو ولو د شیطان راټینګ کو. یاد کوي چې رب العالمین اولیدلي کړي که نه، نو شیطان نه چې د دنیا د ټول پیریان او ټول انسانان راجمع شي دا سړی نشي بچ کولی، دی به ولیږي. نو څنګه درامنې کو او ساتنه کوونکې په داسې ځایونو کې الله وی د انسان نه مخکې او شاته ملایک دي چې د حفاظت کوي. دا حفاظت خو ملائک کوي، شیطان کوم ځای کې دا وس هغه رسي چې هغه زموږ حفاظت کوي. 2 خبرې شو. 3 د ټولو نه پکې غټه خبره هغه دا د غټ دروغ پکې دی. وی په اول پیر کې څوک وبخلی شو؟ د دې کس ټول ګناهونه وبخلی شو. په 2 پیر کې کور والا او شیطان راونیو ګنې 3 پیر کې ټولې محلې والا. ګوره موږ د دې سړي د عمل ته کمزوري نه ګورو، اوچت عمل دی، سهار منزله تله، 3 پیرې راولیدو، کپړه د بدله کړه. خو دا کوم فضیلت چې دی کې بیان شوی دی که نه، دا خو د هغه مجاهد دپاره هم نه دی چې په جهاد کې تندک وخوري او راولیږي. خو د هغه ګناهونه بخلی کېږي که نه چې یو سړی شهید شي، خو داسې شته چې ټولې محلې ګناهونه بخلی کېږي.
محلي ګناهونه کوم ځای کې بخښنه کي. او بیا دې له راشه د یو نیک عمله سړي د لاسه الله رب العزت ټول کلی بخي. که د بل چا په دیندارۍ باندې ټول بخلی کېدی، یو د چا کار بل چا له فایده ورکولی، د ابراهیم علیه السلام پلار به بخلی شوی وی. د نوح علیه السلام زوی به بخلی شوی، پلار یې پیغمبر دی، عام سړی نه دی. او د رسول صلی الله علیه وسلم تره ابو طالب به بخلی شوی وی. رواره کومه هستی ده. نو تاریخ چې موږ راوالو، صحابه کرام باندې لږې سختې تېرې شوي دي، ټوټې ټوټې شوي د الله په لار کې. خو دا فضیلت یو ته هم نه دی میلاو شوی چې د هغه د لاسه الله د هغه ټوله محله بخلې ده. نو څنګه چې ته سهار منزل روان یې ستا په ولیدو باندې الله رب العزت ټوله محله بخي؟ نه. نو دې کې یو دا مخالفت هم دی. بله خبره بله، دا ډېره اهمه، شیطان ته څنګه پته ولګېده چې الله رب العزت اول ده ته بخښنه وکړه، بیا د ده کورنۍ ته وکړه، اوس د ده محلې ته کوي. دا خو د غیبو خبره. که موږ لږ عقل استعمال کړو که نه، موږ په ډېر څه باندې پوه شو، خو موږ دا عقل بلکل په تیلۍ کې بند کړی. پښتانه هغه قوم دی، زه دا خبره اکثر کوم، پښتانه ډېر هوښیار خلک دی الحمدلله، چې یو کار کله کوي که نه، که دنیوي او که دیني. نو د نورو قومونو نه پکې د الله په توفیق سره دوی مخکې کېږي، خو مشکل دا چې کوي یې نه. که ته زمونږ ډاکټران وینې، که ته زمونږ انجینیران وینې، که ته زمونږ ساینسدانان وینې، که ته زمونږ بل یو دنیوي تعلیم والا وینې، هغه د نورو نه مخکې ګورئ په غټو غټو عهدو باندې، غټ تعلیمونه. بیا که دیني دغه نه راشي، نو زمونږ علما، زمونږ استادان، زمونږ مفتیان، د هغوی علم ته سره حیران شي. خو مشکل من کې دا چې کوي نه. نو الحمدلله موږ خو هوښیار خلک یو، خو هغه عقل پته نه شي چې تیلۍ کې د بعضو بند کړی چې ګوره د استعمال سره دا کمیږي که څنګه. موږ لږ سوچ وکړو چې یاره دا سړی چې دا کومه قصه کوي، هر څه غاړې ته کا، و مولوي صاحب، امیر صاحب، سابیاق صاحب، مفتي صاحب، دا قصه په کوم ځای کې راغلې ده؟ بس موږ دا سوال هم نه کوو، دا په کوم ځای کې راغلې ده؟ سند یې ووایه ماته. نو د سند قصه چې دې راواغسته، بس خبره به ټوله صفا شي. دا نورې خبرې خو لا پرېږده، خو لا موږ پکې ډېر وضاحت وکړو. نو ګوره د دې قسمه قصو نه ځان لرې ساتئ. هلته یو کس روان و، هغه ووایي، او یو بزرګ راغلی و، هغه ووایي، او زه به راته یو حدیث ذکر کړم، کېدای شي تاسو اول پرې راوړئ. دا حدیث صحیح حدیث دی، شیخ البانی په سلسله صحیحه کې راوړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ان بني اسرائیل لما هلکوا قصوا. د بني اسرائیلو د تباهۍ یو وجه دا وه چې هغوی قصې به بیانولې، ټول دیني قصو ته اړولی و. نو قصې هغه بیان کوي چې هغه الله بیان کړي، الله رسول بیان کړي، صحابه کرامو بیان کړي. او که ته د خپل دور یو قسم کې، خو چې هغه قسم مسند وي. مسند څه مطلب دی؟ چې دروغ نه وي، سند وي، یو کس ویلي دي. بلکل. خو صرف دا خو نه چې د شریعت خلاف، وګوره چې حقیقي و د شریعت به خلاف نه وي، دا یاده کوي چې حقیقي وه او شریعت خلاف نه. لکه اوس یو سړی ماته قصه کوي، ماته چې زه سحر منزل روان وم او وښویدم او شیطان راته غږ وکړو، اوس سند خو دلته زما پورې صحیح دی، زه یم دی دا قصه کوي. خو چې ده کله وایي شیطان پکې غږ وکړو، پوه شه دا سړی دروغجن دی. نو سند لاړ څه شو؟ ختم شو. دغه سند کې چې دروغجن راغی، قصه ختمه شو. ښه دا سړی ښه رښتینی دی، چې رښتینی دی، دی به دا قصه وکړي؟ دا کېدی نه شي. نو ګوره سند څومره اهم دی، څومره اهم دی. دنیوي خبرو کې هم او د دینا کې خو بیا عبادت دی، خو دنیوي کې هم دا خبره ما ته پلاني کړې چې موږ ته کس معلومي چا کړې ده چا نه ده کړې. دا یو خور سوال کړی دی، وایي زما خور ده، هغه واده شوې ده، د هغې بچي دي، خاوند یې مسافري کوي، نو هغه راشي موږ سره ډېر وخت تېروي. کړي چې کور کې نور څوک نشته. نو په دغه وخت کې بیا موږ چې دی زمونږ بل ځای کې هم کور دی، بل علاقه کې موږ کله نه کله هلته لاړ شو، هلته څه وخت تېروو. سوال دا دی چې زما
دا خور به لازم د خاوند نه تپوس کوي چې زه هلته ځم. الجواب، اول دا مسله یاده کوي چې ښځه د کور نه نشي وتی مګر د خاوند په اجازه سره. دا حدیث کې راغلي چې دا مسله خو واضح ده، الا د ضرورت دپاره. ښځه بیماره شوه، اوس صحیح ده که دومره موقع به کې میلاو شو چې خاوند ته ووایي خو ډېره ښه ده، خو که ونه وایي ګناهګارېږي به نه. ګناهګاري ضرورت دی. یو ښځه کور کې یوازې ده او د دې خوراک څښاک ته ضرورت دی، خاوند سره رابطه وکړه او نه کېږي رابطه، یا خاوند نشتی چېرته تللی دی څه طریقه نه جوړي، دا به لازم ناست دی چې خاوند نه اجازت ورکړي. ولې ضرورت دی. ضرورت نه بغیر چې ښځه چېرته هم ځي دا به د خاوند نه تپوس کوي. دا د خاوند شان دی او مقام دی ځکه چې دی د دې کور مشر دی او سرپرست دی. او الله قرآن کې والرجال قوامون علی النساء. سبحان الله حالات داسې بدل شوي دي بعضو کورونو کې چې ښځه پرېږده چې تپوس کوي، نارینه دې تپوس کوي زه ځمه لاړ شم که نه، ورور کره ورشم که نه، مور پلار تپوس لاړ شم او که نه، دغه پلانې کار وکړم او که نه. دې ته کله چې تله بلکل الټه شي چې سړی د ښځې ځای راونیسي او ښځه د سړي ځای راوني، او بیا چې د ښځې سره پیسې ایښودي وخت په وخت هغې نه پیسې هم غواړي، لږ یې ترې راکړه او لږ یې هغه ته قهر وشي یو ته وي. زه دا نه یم چې یعنې ښځې سړي مو الحمدلله زما په درسونو کې چې زه څومره دې له زور ورکوم چې د یو بل حقوق صحیح ادا کوئ، نو چې ګوره که داسې بل ځای کې بل بیان کې، خو بیا هم یو خبره یاده که موږ به د خپلو ښځو حقوق ټول ادا کوو، خو دا خبره به یاد ساتو چې ګوره موږ سړي یو. موږ څه یو؟ سړي یو. موږ به یو سړی به د ښځې سره انتهایي مینه محبت کوي، شریعت یې نه ملامته کوي، کوه مینه محبت، بلکې شریعت خو دا وایي چې ښځه او خاوند یو بل ته مینه محبت کې دروغ ووایي هم چې گنجایش پکې شتي، خو په دې مینه محبت کې به خپل قدر او مقام او شان نه کموي. لکه مثال یو سړی وایي دا موضوع کوم چې بوته فایده منه، لکه اوس یو سړی دی به خپله ښځه ډېر مین دی او نه جي موږ خو ماډرن خلک یو، موږ چې دی بعض وایي چې زموږ ذهن لږ ښه کولاو دی. نو شریعت تا ته ویلي مینه محبت کوو، شریعت ته نه یې منع کړی. ته اوس د ټیویانو نه او د انګریزانو نه او د دوی نه یې زده کې، او موږ ته قرآن او حدیث کې پخوا په شریعت کې دا مسله راغلې ده چې د ښځې سره به محبت کې، ښځې ته ویلی شي ته به د خاوند سره محبت کې. خو ګوره شریعت چې کومه خبره کوي که نه هغې له حدود ږدي، دومره محبت وکړي چې خپل شان به نه کموي، او داسې محبت چې بې حیایي ته وانه وړي. اوس یو سړی دی به خپله ښځه ډېر مین دی او ګپ شپ ورسره لګي او خنداګانې او ټوکې ټکانې، او په دې خنداګانو کې دا ښځه راولګي دې سړي له یو کړس ورکړي، شوي به وي کېدای شي بعض وایي دا سخته تېرۍ شوي وي، هدې وایي دا جي دا خو دې کړس ډېره مزه وکړه، دا خو بیا مو ښځه ده. او شریعت ویلي چې ښځې سره محبت کوو، نو شریعت خو تا ته دا نه دي ویلي چې خپل ځان بې عزته کوه، دا خو تا ته شریعت نه دی ویلي. خپل یو روب ساته سره د محبته، چې کله ښځه راشي که نه او تا ویني، نو چې اول ستا مخ ته وګوري چې سړی څنګه حالاتو کې دی، داسې مقام ساته. هر وخت خنداګانې ټوکې ټکالې، هر وخت او ګزارونو ته پکې خبره واوړي او زه مړه خوښ او زه مړه دی خوښ، دا خو تا خپل مقام ټول ختم کړو. که نه زما دا خبره غلطه ده، کېدای شي څوک وایي چې یاره خبره موږ پکې اوس ورغلي یو، الله دې په رحم وکړي ځکه چې خپل ځان یې اوس کمزوری کړی دی، مقام کم شو. لکه ګوره سړی چې د بچو سره ژوند تېري، بچو سره مینه محبت نه کوي خو خپل شان به نه کموي، په بچو به یې ورو هغه ساتي چې زموږ پلار ګورې هر وخت ګپ نه لګوي، دې وخت کې زموږ پلار چې ته ورته داسې وګورې او دی په خبره پوه شي او ته ورته ووایې ها، او دی په خبره پوه شي، حالانکې دا هغه پلار دی چې به دې بچو سر قرباني، خو د هر څه حدود دي. نو دا ښځه بغیر ضرورت د کور نه نشي وتی ځکه چې خاوند سرپرست دی. داسې وخت کې لکه دا چې دی، نو په داسې وخت کې ګوره
واضح دی چې دا ښځه یوازې کور کې کیني دې کې دې ته نقصان دی. نو ځکه خاوند پرېښودې د پلار کره مجبوري یې دلته ځکه که اوس دوی له دې ځینې ځي دا بیا په کور کې یوازې پاتې کېږي. نو دا ضرورت شو، دا څه شو؟ دا اوس ضرورت شو. نو کوشش به وکړي چې اول خاوند خبر کړي او که څه ترتیب برابر نه شو بیا تللی شي ځکه چې دا څه دی دا عذر دی. او اخرني یو خبره به د ذکر کوم هغه دا شریعت کې اجازت په دوه قسمه دی. یو عام اجازت دی د حالاتو نه معلومیږي، یو خاص دی. لکه اوس ګوره دا ښځې اکثر د ګاونډیانو که راوړي خاوندانو ته پته ده که نه پته؟ نو هر کله چې دا ښځه د ګاونډي کره ځي دا به تپوس کوي. ولې؟ دې سړي ته د دې علاقې رواج معلوم دی لکه ده چې یو عام اجازت ورکړی دی چې زه ته زه راځه. نو که چېرته دې خاوند اجازت ورکړی چې زه ته لاړه شه پلار کره او ده ته پته ده چې دا به هلته چې دی ګرځي را ګرځي ځکه چې هغوی به غمخادي کوي دا خو به یوازې ناسته نه وي. نو دې ته عام اجازت هم ویلی کېږي د تلیش الا دا چې سړی ورته دا ووایي چې لاړه شه د پلار کره خو د هغه ځي نه به چا کره نه ځي و دلته منه راله. نو چې منه راله او دا چېرته تله نو اوس به لازم اجازت اخلي. ورسېدی به که نه الله دې موږ په دین باندې پوه کړي. دا باقي سوالات بر روان دي شیسته پرېږدو. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.